نن دغه وجه له محترمو معاشرې کې خوشحالي نشته دی، چین سکون نشته. نن یو سړی عدالت ته ځي مقدمه وړي، پیسه تباه، ژوند تباه، مقدمه نه حل کېږي. مخکې ورځو کې مې کیا کړه، مونږ یو نیوز لیکلي، یو سړی 46 کاله په جیل کې تېرله، 46 سال. 46 سال بعد زما عدالت فیصله کوي دا سړی بې ګناه دی. سړی چې ما وکتو تصویر کې ګیره سپینه شوې ورته، یو سړی پانسي شو، د هغه پانسي نه څو کاله پس زموږ عدالت فیصله کوي دا سړی بې ګناه دی، غریب پانسي شو. محترمو نن په معاشره کې خوشحالي نشته دی، چین نشته دی، سکون نشته. نن دنیا وایم مونږ ته وایي مسلمان مظلومه دی، وجه څه ده؟ مونږ سره وایي ټکنالوژي نشته. مسلمان د ټکنالوژي په اصول کې وروسته پاتې شوی دی. قسم دې زه دلیل په بنیاد وایم، زه علی وجه البصیرت وایم، نه صرف د عقیدت په بنیاد باندې وایم، زه د دلیل په بنیاد باندې وایم. د دغه دانشورانو، د دغه مفکرینو دا تجزیې په 100% غلطي دي. زمونږ د زوال وجه د ټکنالوژي د اصول نه وروسته پاتې کېدل نه دي. زمونږ د زوال وجه موږ قرآن پرېښی دی، دین هم پرېښی دی. تاسو نه تپوس کوم، صحابه کرامو سره ټکنالوژي وه وایي که نه اور سره؟ دغه صحابه کرام قیصر او کسرا دا د صحابه کرامو د خپو د لاندې نه و پراته. د وخت دغه مغروره متکبره جابره بدماشان کافران سلطنتونه، قسم دی د زما ستا مشرانو صحابه کرامو ته زمونږ اسلافو ته ټکس او جزیه ورکړې ده، دا زمونږ ماتات راغلي. 1400 سال زمانه تېره شوې ده، بیا په مدینه منوره کې زلزله نه ده راغلې. محترمو یو کوم دا یو مونږ تاسو مونږ د الله د کتاب سره تعلق څه پاتې شو؟ مونږ قرآن راواخلو، ښکلی کړو، تندي سره یې ولګوو، کور مې نوی جوړ کړو، دوکان مې نوی جوړ کړو، حافظان صاحبان راوله چې ختم وکړي. بابا مونږ در سره دا پلو، مونږ د کراماتو هم قایل یو، مونږ د برکاتو هم قایل یو. الحمدلله زمونږ تعلق د علماء دیوبند سره دی. مونږ اعتدال والا خلک یو، مونږ پنجپریان هم نه یو، مونږ وابیان هم نه یو چې انکار کوي. مونږ د دې قایل یو، لیکن قسم دی قرآن د دې لپاره نه دی راغلی. دا قرآن یو ژوند دی، دا یو زندگی ده، دا یو دستور دی، دا یو منشور دی، دا یو قانون دی، دا یو ضابط حیات دی، دا یو نظام دی. موتا ته الله را لېږلی دی. محترم مونږ څه وکړه؟ الله هغه کتاب هم راواغستو، جومات ته پورې محدود کړو، جومات په المارو کې پروت دی.